او نیکې هیلې ټولو افغانانو ته مبارکي وایم د دې ویاړ ورځې د دې د افتخار ورځې چې زموږ او ستاسې اتل قهرمان د افغانستان رښتونکی بچی راشد خان چې په آی پی ایل کې لوبېدو د هغه ټیم نن په آی پی ایل کې د دې کال هغه کف او اتل یا چمپionشپ وګټلو. ټولو ته مبارکي وایم افغانانو ورونو. راشد خان اتل قهرمان د احمدشاه ابدالي بچی، دا د هغه احمدشاه ابدالي بچی دی چې په همدې انډیا باندې حکومت کړی او نن په همغه میدان کې د کرکټ کپ یا دغه اتلولي افغانستان ته یا ټولو افغانانو ته په نصیب کړه. دا د هغه محمود غزنوي بچی دی چې 18 حملې په انډیا باندې کړې او په 18 حمله باندې ډیلي نیولی و. نو ټولو ته دې مبارک وي. موږ فقط د راشد خان ته به انشاءالله د راشد خان د طرف نه چې کومه توپه موږ ته راغلې ده هغه هم د تاسو ته ښیم او موږ به هم راشد خان ته څه توپه ورکوو. خو یو خبره کوو راشد خان ته چې واحد راشد خان دی چې نن سبا کې په افغانستان کې موږ او تاسو ته د کرکټ ټیم یا راشد خان خوشحالي راکوي. نوره په افغانستان کې خوشحالي ختمه ده، غمونه دي. نو الله تعالی دې داسې اتلان داسې قهرمانان راته ژوندي لري. او زه به د راشد خان د طرف نه چې ما خپله یو ټي شرټ آرډر کړی و هغه ما ته راغلی دی. نو اول به دا تاسو ته ښیم چې دا باید تاسو ټول افغانان آرډر کوي یا آنلاین د دې نوم دی RK19 آفیشل. نو دا باید چې تاسو ټول یو دانه دا کوي ځکه چې دا راشد خان ته دا پیسې نه دي، دا د هغه چریټي ته دي، د افغانستان کونډې یتیمان او مظلوم ملت ته دي. نو دا هغه ټي شرټ دی. زه به اوس تاسو ته ایله کوم، ما خپله ایله کړی هم نه دی او ما نه دی کتلی. اوس به وګورم چې دا څنګه دی. تاسې به انشاءالله بیا به تاسو ټولو ته دغه کومه وبیا ښیم درته. دا دی ګوره ښه دا وګورئ. بل به انشاءالله چې د راشد خان د توپه ورکوم هغه هم زه تاسو ته ښیم. دا دی ورورو. نو دا به انشاءالله یو دانه آرډر کوئ که نه، انشاءالله آنلاین دا به آرډر کوئ او د دې پیسې چې دي دا د افغانستان ملت ته دي، کونډې یتیمانو ته دي. نو دا یو ډېر ښه دغه دی چې دا تاسې آرډر کړئ. راشد خان انشاءالله موږ د سره یو، ټول ملت د سره دی. او بل زه به د خپل ټولو افغانانو د طرفه د خپل کرکټ ټیم ته راشد خان ته یو توپه د خپل د طرف نه چې انشاءالله دا ځل ما سره وګوري داسې توپه به در کومه چې قیمت نه لري. هغه زموږ او ستاسې د مور صادر درې رنګه ملي بیرغ چې دغه زه راشد خان ته ډالۍ کوم او ټول کرکټ ټیم ته ډالۍ کوم، یوازې راشد خان ته نه ټول افغانانو ته ډالۍ کوم. نو دا د ستاسې د طرف نه د کرکټ ټیم ته ډالۍ وي. یو خبره یاد ساتئ چې زموږ ته معلومات دی چې زموږ د کرکټ ټیم زموږ لوبغاړي که راشد خان دی که نبي دی که نور څومره لوبغاړي دي اتلان هم دي په خپل ملي بیرغ او په خپل ملي سرود باندې خفه دي. نو انشاءالله چې ولس تاسو سره ولاړ دی او تر هغې پورې به موږ په قلار کښېنو تر څو پورې چې موږ خپل درې رنګه ملي بیرغ د افغانستان په ارګ نه لګولی او ملي سرود بېرته دغه شوی نه چالان شوی نه. نو تاسې بلکل مطمئنه اوسئ چې تاسې خفه سئ، خفه کېږئ مه، ځکه دا د ملت فیصله ده او هېڅکله به موږ د تنظیمونو بیرغونه په ارګ باندې پرېنږدو. د افغانستان په ارګ باندې به انشاءالله دغه د افغانانو ملي درې رنګه بیرغ لګېږي. دا زموږ د مور صادر دی چې څوک زموږ د مور صادر بېعزتي کوي موږ هغه سړي ته هېڅ قدر نه ورکوو او افغان یې نه ګڼو. نو دغه درې رنګه بیرغ زموږ ملي بیرغ دی. زنده باد ټول لر او بر افغان، زنده باد د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ، اتلولي او د دې قهرمانۍ او د دې ګټې چې د راشد خان په صورت کې موږ افغانانو ته خوشحالي راکړه. تاسو ټولو ته مبارکي وایم. خوشحاله آباد اوسئ. زنده باد افغانستان، زنده باد افغانستان درې رنګه ملي بیرغ، زنده باد هغه افغانان چې دا درې رنګه ملي بیرغ مني. په الله سپارم.